په کوټه بلوچستان کې چې کوم واقع راغلو د هغه کس تصویر چې دنو مخې تراغه منځریان تراغه دا هغه کس چې کم کس لګیدل او په ډاکټر باندې چې دنو تیزاب ورشتلی وو ویډیو را سره مکمل وګورئ د ټولو پښتنو سره شیر کړئ د سیټه به تاسو ته نوجوان ښکاري دا چې دنو په دغه هسپتال کې او په دغه هسپتال کې چې دی نو هغه چې دنو د لیفټ اپریټر وو لیفټ چې دنو کته پورته بوته لیفټ اپریټر وو دغه نه پس چې دنو دی او د ډاکټر چې دنو په منځ کې څه تکرار براغله او څه چل بو دا راغه د سحر ټیم دی او دی چې دنو تیزاب راوغستل او د ډاکټري په مخ باندې ورويشتل دا هغه درینده دا او په جنې پښتنو او بل طرف ته چې دا نوجوان هم د دنیا نه رخصت شوی دی پولیسو چې د دنیا نه رخصت کړی دی او بالکل دا چې نو په کارخانه چې له هم هغه شان سزا ورکړل شوی لکه څنګه چې مهوش ته کدیغه څنګه سزا ورکړی دا څنګه چې ډاکټر له سزا ورکړی دا په کار چې دغه له هم د سزا ورکړی وي نو بالکل چې دنه دا به یو شان شوی مګرو د سیټه چې تاسو جنې ښکاری هغه تصویر به تماله غوړې خو تاسو ډیر زیات افسوس مقام دی چې هغه شان تصویران چې دنه مونږ نشو لګولې مګرو بل طرف تاسو سوچو کې یو پټان یو پښتون لګي خپل کمیس وباسي او دا هغه ډاکټر ته ورغونډي هغه ډاکټر حفاظت کوي د ډاکټر هغه تصویر تاسو ول چې کومه تیزاب پورشتلې دي اوس می واورید لوي چې دوه سترګو نظر چې دنه هغه هم ختم شوی د خو مخ چې دنه هغه تاسو ولول نو تاسو ذهن به خوځيږي چې دا درنده او کنه د لګیدل او د ډاکټر په مخ باندې چې دنه یو داسې قسمه تیزاب ورواچلو چې هغه مکمل تور باندې ولا خراب کو چې څومره هم پښتانه زما ویډیو ګوره کوشش وکړئ شیر کړئ او زمونږ یو داسې پټان یو پښتون داسې کارنامه کړی دا چې هغه په تاریخ کې لیکل کېږي ځکه چې هغه یو داسې کارنامه وکړه پښتنو چې هغه زنانه چې دنه د بچ کولو برپور کوشش وکړو په خپل چې دنه په هغه تیزابو کې چې دنه هغه خراب شو هغه ته چې دنه نقصان ورسېدو هغه چې دنه وسو په یو هسپتال کې زیری علاج دی بل طرف ته ټول پښتانه هغه پښتون اپریشیټ کوي بل طرف ته چې دنه دا هغه درینده دی هغه درینده نوجوان دی نور حقیقت به هم مخ ترازی ډیر زر په پته ولګي چې په سو وجبانې چې د دې دوه تکرار راغلو او په سو وجبانې چې دنه دی په تیزاب ورويشتلو او دې چې دنه دا جنې ډاکټر سره چې دنه داسې قسمه کار وکړو منګورو څومره پښتانه ویډیو ګوره اکثر موږ ویډیو جوړو کو بعض مين پښتانه چې دنه په پسې س الفاظ هم استعمالي خو دلته چې موږ ویډیو جوړو د مظلوم اواز وته ولي ظالم خلاف کېدل دا زموږ په معاشره کې